جعفر تیار مبارک خبر ما نرالا بس اغي مبارک شکل رالا و توید قرآن کریم سیسر تپکی یاد دا وی او یاد راتا دا اے گلو علیہ سرور کونین مدینی ولوری جانان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طولوے صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا مدینی منوری جانال مبارک دا صحابی مبارکا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابی مبارکا دے مبارک دا نجاشی بادشاہ پتخبانی ادرید لو او دا اللہ دا قرآن کریم مبارک تلاوت شروع کرلو لک بیدار شیکل ناگن مبارک تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جعفر تیار مبارک تلاوت شروع کا اللہ 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 چھ تلاوتی کل شروع کنا نجاشی بادشاہ قرآن کریم مبارک تغوکی خود پارلیمنٹ ہاؤس کی ٹول دا حبش سرداران ناسی غگونے کی خود لکم کافران چی دا مکیم و زمیر آغلی دی اغیم خاموش پاتی شلا اغیم قرآن اورید ناگن جعفری تیار مبارک سورہ مریم شروع کلو کاف حایا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه إني نداء خفيا چه تلاوت شروع کنا نو جعفر تیار لم خود آواز دا حضور دا کاکا جان بچی دیم سورہ مریم قاری سے دا سے زنگو تلاوت کو اثر سشا اشرداشا چه دا چا سترگی اوچتے و سترگی اعلان دیکھی دستا سترگی چوچتے و سترگی اعلان دیشوی سترگی اعلان دیشولے او دسترگونا دا قرآن کریم مبارک اوری دل چی شروع شلا اے گلنو بیدار شے چی قرآن کریم مبارکی اوری دل دا بادشاہ وقت نجاشی بادشاہ او جسون درباریان لی دا ٹولو دسترگو نگٹی گٹی اخیرا روان شلے قرآن کریم مبارک دا سے کلام دے چسو کی ووری او دڑپو سترگو بانی ووری واللہ 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 چخا مخا دا سترگو نا اوخ کی راتو یہی پا مدینہ منورہ کی اوخ کل قاری دے دا ماخان جمع ورکی تاس یکنو کہ اگا چکل تلاوت کی او کل دا الحمدللہ رب العالمین وی اگا یاتو نوی چی دا کم نسبت دا مدینی دا جانان سارا دے دا اگا تلاوت بکی نو سڑی و تا حیران شیو شپے تلاوت کو دا ماخام جمع و ناگن تلاوت کی وی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا آئے ہائے ہائے چدا تلاوت بے کو کنا ماوی دائے دا سڑی داڑا دا سے دا دی خلی تراولی کنا یر ما خوبو تدا سے جڑل خوش دریاتو نبی اللہ اکبر ماوی صدیو کو پڑاگا دی پریو پڑاگا دی پریو یہ لکا زمو چو سو یاتو یا منو دا کسانوی پڑاگا دی پریو کچھ لگو پس نورو ویلی کنا نو دا کسی ماتا مورے وی پدغه دوران کې سما داړه به چیرې لګي نورم ویلې وی نور په سبا زمونږ د بل کس یو مرګریو هغه موږ له دعوت راکړه مدینه منوره کې ماته مؤنث سبا چې به موږ سره اسکه موږ ډیره خدا
بچې موږ سره لاړو هوټل کې ورسره ناستو ما هغه کس ته وی چې ته په مدینه منوره کې دلته وي او چې زه چې راغلی وم زه نوجوان وم د ګیرې خط مې راغلی او اوس وي بوډا شوم په مدینه منوره کې مې څه کوي زه په مدینه منورې په بازار کې زما خپل دکان دی وی دا دکان دی او دا عطر پکې ټوپې پکې وي رومالونه پکې وي په دغه مشغوله ده وی دا مې سه بانه جوړ کړی ده وی نور د حضور سلامونو ته چل بس ولګ یا ما ولته منځونه کوم دلته خپل تجارت هم کوم مې خا مې پدې مې پوي کا چې پدې مدینه منوره کې دا امام چې دی ولې درې آیات ویل خوږیږي نه وی دی دینه ته خبر نه کنه مې ولی وای زه خو تنیم خبر وی دی رمضان مبارک کې روزو ته پتراو کې ورلوان دي که وی چې یو سپاره تلاوت کا نو پونګار بو موږ چې دا پونګار سره وی 5000 کسان په مسجد نبوي کې به هوش پراتو 5000 کسان بیوشا وی دا به بوتلا او نور به پښې براتلو نور به بوتلو نور براتلو نور وی د مدینه منورې حکومت والا پدې قاری سے پابندیو لګي د چې د درو آیاتونو نه باخوا کېږي نه ان خلق باندې به اور بل شي د هدهد د قران داسې محبت ته او داسې برکت دی نو زکه د باندې پابندی د درې آیاتونو به وي جعفر طیار مبارک چې د نجاشي بادشاہ په دربار کې تلاوت شروع کړو نو د نجاشي بادشاہ د سترګو نوخ کې را روان شله او یکدم ټولو دا الفاظ ویلي چې ربنا اے رب زمونگا انا آمنا مونگ ایمانو نا پد بانی روڑے سبحان اللہ مونگ پی ایمان روڑے دے قرآن کریم مبارک بانوی زمونگ ایمان دے تدی بانی مونگ ایمان روڑے دے ٹول ایمانو نا روڑو بیدار شے جی لگا توجہ ماتو کے باران رحمت شروع دے پتا سو اگر رحمت تمگو رے دے حضور دی محبت دی باران تو گو رے آگا باران تا لگا توجہ ما تو ساتین شلے نو دا گورے چے اثرو شا تناشنا اثر پیو شا اکسانو تاوی پاسے اکم کسان چے دا مکیم و زمیم رو بین عاص عبداللہ بن ابی ربیعہ اگا توی دا کسان زنشم در پرخیدی بدلتای منگ پی ایمانو نا روڑا دا مدینی پا جانانم ایمان روڑے دے پا قرآنم ایمان روڑا دا کسان لڑا شیطان خو شیطانی کنا خدای دیم دا شیطان نبچ پام کوئی چیمینو نوائی شیطان که جنسی وی خدای خورتی بچ کی خواه زهریل عباد کسانی داغا پا خمبیر کی دا شیطا گلی شوی خمبیر کی جہنمی وی دا جہنمیانو الفاظ داغا دا بدن نصادری گی دا دو مسلمانانو پا مس کے کانی تصول اللہ رہتے منگو تاسو بچ نو دیوی چی خواه اور ایک بلا طریقہ و سرکو چی دا کسان پرکی رازی جی بلا طریقہ سکی پس بارانی وی حضرت یو خبر کوئی سا وی تو خبر ہے دید عیسیٰ علیہ السلام پشان کی کم عقیدہ لری بعضی کسان ستاسو پا دقی کی دتا دا اللہ درجہ ورکی او دیئے ردی بدی وی اغیتم چکم دی رد بدوئی وی بے راولے جعفری طیار مبارکی بیارا استلو چنا مخامخ کی وی عیسیٰ علیہ السلام پا بارک سوے وی چی زمون پا نبی مبارک پا قبانی کم قرآن کریم مبارک نازل لی پاگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے چی عیسیٰ علیہ السلام اللہ پیدا کر پا مشنواری کی دخلی مبارکن اللہ گویائی شروع کا یکدم ہوئی چی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا ہائے چھ دیوی کہنا پسٹو کوئی نون پدا سر سرو اسٹو کوئی نونم گزارو نورک جو اس پا دے خوخشی ورطوی ٹک خبر دیو کہ عیسیٰ علیہ السلام خودے نے دے خودے بندہ دے او آقا داویلو چھ ما بانے کتاب نازل لینجی شرز اللہ نبی گرزولے ورطوی اوزے دا خبرنا پہ کہ دا مادن سیب دا اوزے ہو کہ خواہ سبحان اللہ ہوئے ذکر چھ اگا صحابو دتا دا پا مخی ہوئی چھ مادن سیب زیدہ جمال لتلے دے دا صحابو نو پرے دا مادن سیب پا کہ یادو کہنا وطنی چی اوزے آکسانی دلر کا
دی را پرک 10 کسا نجاشی بادشاہ مقرر کی ویلار شید مدینی جانان تو سلام ہوئے چې نجاشی بادشاہ پتا ایمان روڑے دے داغا ملگرو تابانی ایمان روڑے بعد کسانو پاکی گمگوسی کو یو بلتا داغا کیو خیال دی وطا لگا پیگی که نپوئی گے بعد کس خبری که بل کس تقبل بعد کس وی یو دا پا دی حربو سوک نپیگی واللہ زما خو پاکی دا تجربه شوی دا کنا چه یو سڑی چاہتا داسی مویزه پی پیش میده خدای دا دی اجر در کن ما تو گورے خدا برز ہے کہ تاسو کو ٹھولا شیطان ہے سبحان اللہ ہوئے کر لگ دا محبت آوازو کے کر ما تو گورے بعد کسانو پاکی دا چلو کر شیدتا دی خیالی نجاشی بادشاہ تا یک دم پی آوازو کی ما تو گورے مالا سشیوی دی چی پدی نبی ایمان نروڑم وارے نروڑم زکا بروڑم دا سے قرآن میں تیوورے دا چی دا کلام اللہ دا بلشانو دا اللہ دے وہ دیو پدی نبی بانی ایمان نرارم چه دی ورطوی بس چاچه یو بل سر ٹھونگی مونگی کولی اغیم پریخ جو واللہ موغوی نجاشی بادشاہ نظر کار نکی خو نظر امکار کی ما تو سگورے جیے دا 30 کسان رائل سرور کونین دا مدینی جانان اللہ وی قربان نجاشی بادشاہ رائے لیکن سلام ام کڑی دی سلام نا پسوئی چه قربان مون پتا ایمان روڑے دی خو چه کم کلامم وورے دنو خو ایمانم پا غبانم روڑے دی دا اللہ خبری دی نو دا دیس کسان و تاوی چستا دا شاگر تلاوتم خواوری دا خوراشش لک دا استاز تلاوتم وور وای 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 سبحان اللہ وای دا مدینی جانان ورتوی خواہ زما دا خلینم دا قرآن تلاوت آورے آئے ہائے ہائے دا سی قرآن دے کلے اللہ پخبل تلاوت کی کلے دا مدینی جانان تلاوت کی کل عبداللہ ابن مسعود تلاوت کی داد بادشاہ پا دربار کی جعفر تیار تلاوت کی کم بوڑے چی پکور ناستا دا او چشمی لگولی دو دا خدای قرآن ہوئی وہ بوڑے پتا دا خدای رحمت تی تا آگا قرآن تلاوت کی کم عالم شاگا ترجمہ کئی کم عالم شاگردان ناستی او اگر درس کئی لگے آلے مدرسہ کی دے خانقاہ کی دے جماعت کی دے واللہ پا دا ٹول کلی ورسل دا اللہ دا رحمتون بارانون راوری او چی سوک و سرمین کئی پاغبان مراوری اللہ خودی مٹول بانا دا رحمتون نازل کی لگ دل دا خلاصا سرور کونین مدینی منور جانان ورطوی تاسو دیل راغلے دا مدینی منور جانان دلاو شروع کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم بچه تلاوت شروع شو کنا نو دا 30 کسان دی واوی یلکا جعفر تیار قرآن مجید تلاوتم خوان کردیو واللہوی چی پچا نازل دیو دا غدا خلین خوی ناشنا خوان کئی بس داغی مبارک دستور گنم غٹی غٹی اوخ کی رات لے دا سیو جڑل دا سے پچو چوگیو جڑل اللہ داغی دا اوخ کی مراواغش دا قرآن کریم حصیو گرزولا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَرِجَائِ اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِذَا سَمِعُوا ہر کلے شیوری دی ماں اگا قرآن انزلہ شمک نازل کرے الى الرسول اخبر پیغمبر پاک تا ترا تبین اعینہم ددید استرگے تفیدو من الدم چی دا دکی دی دا اخکنا اور بیگی تھی دا گٹی گٹی اخکے مما داغا وجن عرفو چی دیو پیجن من الحق چی دا حق دے نو دا دی وجن دا دی سرگونا آگا اوخ کی کم وقت کی ہوتی دی چه دا مدینی دا جانان صدا پاسا صلی سوا کالو شو شنن پا دی وقت کی زد دی تلاوت کم آگا اوخ کی ننم یادی اوخ کا آگا اوخ کا ویا چه قرآن بانے پیشوا سبحان اللہ آگا اوخ کا بہتر دا چه دا قرآن دا پانو زینتو گرزید آئے ہائے ہائے رازی جی حضور مبارک توی قربان لب سر باغ باغ شر
دوی چې ته لاړ شم بعضې کسان ما ته وایي سورت رحمان راته ووایه اثر خو تاسو باندې ډېرو خوشنن د شیخ الرحمن باندې نن اثر ډېرو او که نه الله یې ټول دا مینه قبوله کړي امین ووایي ټول د خدای خوشحاله کړي دا ټول ملګري دي الله د قرآن په مینه باندې رنګ ولري د مدینې جانان په مینه باندې رنګ ولري ما ته وګورئ چې وفد راغی دلته وفد تیار شوي څه کوي نجاشي بادشاه وایي ورځم او د مدینې جانان باندې ایمان راوړم مقدر داسې و چې ملاقات نو ملاقات نصیبه نه وه دریاب کې بیړۍ کې ناستي او دغه دوران کې اسرائیل علیه السلام راغی اسرائیل علیه السلام به هر چاله راځي قربان مینه د ډیره اعلی ده مینه ډیره بالا ده مینه ډیره اولا ده مبارکه ستا مینه چې کومه تا حضور مبارک ته روانه کړې ده ډیره مبارکه مینه ده ته په نبي ایمان راوړې ته په دغه ودوحا مخ ایمان راوړې ته په هغه قرآن ایمان راوړې چې کوم تا واورېده قربان دلته ستا ټیم برابر دی ملاقات به د مدینې د جانان اونشي طوفان راغی لکه نن دی اوبو تاسو ګورئ دا هوا راغله طوفان راغی جازې ټوټې ټوټې شه نجاشي بادشاه شهادت نوش که د هغه ملګرو شهادت نوش که د مدینې منورې جانان له خبر راغی چې قربان نجاشي بادشاه را روان دی مخکې لار کې خبر راغی چې قربان شهید شو د مدینې منورې جانان چې دا الفاظ اورید مبارک ودرېده وی کاش چې نجاشي بادشاه مې لیدلی وي خو زه خیر قبر کې به هر انسان ته د حضور د مخ چهره خولی کېږي حدیث کې راغلی دي چې کله سړی قبر ته لاړ شي من ربک ما دینک ومن نبیک رب د څوک نبي څوک چا په دین باندې چې هغه ورته وایي رب الله دین مې اسلام دی سرور کونین مې پیغمبر دی نو بیا ورته د حضور چهره چې ای ما تقول فی حق هذا الرجل د دې انسان په باب کې دنیا کې تا کومه مینه لرله دا څوک دی چې نیکمر انسان ورته وګوري وي دا خو د دوه کولو سردار مبارک دی نجاشي بادشاه چې کتی وي چې قربان چې فرشتي ورته وي دا څوک دی وی دی نبي له خو زه را روان وم خو جل وفا ونه کړه دی نبي له خو زه را روان وم خو جل وفا ونه کړه ملاقات وفا ونه کړه مرګې را باندې مخکې شه مرګې مخکې شه دې مخترو نه رسیدم خو زه قبر کې ملاقات وشه د مدینې منورې جانان دونه خفه دی صحابه ته وایي صحابه وی د دو کونو سردار سه ورته وی ځان برابر کې وی نجاشي بادشاه هغه وفات شو سرور کونین صفونه برابر ک وی د مدینې جانان بددي زینه د نجاشي بادشاه جنازه کوي مې جانان ودرېد یې لکه ته وی چې غیبانه جنازه نبی کولا غیبانه نه و نبی مبارک ته خدای تمام پردې راخلو کې نجاشي مبارک جسم متخکارېده چې مبارک جنازه وکا په مخ باندې لاس راخ تاسو یقین وکړئ نجاشي بادشاه دفن شو ډېر خلک روان دي د نجاشي بادشاه د قبر خوا کې د هغه د قبر مبارک نه با د پیغمبر د محبت د وجې نه د قرآن د وجې نه جوړلي دي د قبر مبارک نه به د نور شغلې عرشي برې ته روانه وي لک دړه د خلاصه کړه ای هاي هاي د قبر مبارک نه د نور شغلې عرش برین ته روانه دا دغه مخبرکت چې موږ تاسو له خدای را کړی دي چې نامه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا د هغه مخبرکت دی چې قرآن کریم نن موږ تاسو تلاوت کوو په خپل پیغمبر مبارک درود شریف وای اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وتته بكل معلوم لك یا لازم په حال باندې رحم ګناهونو باندې د قلم راکاږي هر قسم ظالمانو مشانو کې نګرو منافقانو او کارانو مستانو حاسدانو زبکه د اسمان د عذابونو تړو تاسو نو هسپتالونو یا الله دا ټول ملګری غمونو دردونه فتونو نه خدای مونږ ټول محفوظ من کې بچو ساده الہ العالمین زمون د فیری طریقت رهبر شریعت مولانا غلام نقشبندی سے په قبر باندې انوار او برکات نه پیر محمد طیب سے قبر کی خوشحال یا اللہ بابا سے رحمت و درجات بلند کی مدن بابا رحمت و قبر کی خوشحال کی دامان بابا تنگی فر صباح طول اولیاء صلحات کیا صاحبان قدری مبارکی نقشبندی مبارک سرودی مبارک چشتی مبارک تمام اولیاء کرام سر قطب ربانی محوی سبحانی د شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت شیخ جنید سے بڑے سرکاروں سے دامان بابا سے تنگی پھر صباح
ټول اولیاء صالحات کیا زمون والدین کریمین ستاسو مشران زمون مشران د پیغمبر پاک مبارک ټول امتیان کا مشرق په مغرب په جنوب په شمال او بیا دا شهیدا مرحومه مغفورا چې دا سکال مخ کې وفات شي الله پاک دې تم د دې ثوابونه نصیب کی قبر دې الله جنت د باغ شونه باغ چی کی په قبر دې الله لا متناهي انوار او برکات کم بچی سره دې الله پاک دې جنت مرغې کی او دا کم بچی چې پاتې وي دا دې الله دین او د قران او اسلام کول خادم وګرځي تاسو هم بچی دې الله ټول کامیاب کی حاضر هم کې چا پړ باندې غمونه دردونه پریشانی خدای ټول پریشانی غمونه دردونه په خوشاله باندې بدل کی د چا پړ باندې څه شری مقاصد الله دې ټول ته دغه نصیب کی ټول مرغې دې الله خوشاله آباد لري ټول مرغې خدای سره بیت الله شریف د مدینی جانان لبوزی د ټول دی الله د دنیا او د آخرت خیرونه نصیب کی دربار شریف کې کم خادمین معاونین مرګری د سپیکر د پورن د جمعې پر خدمتونه کوي نعمت الله سے محترم د اوراد نذیری ختم مبارک د الله د نمونه د نبی مبارک د نمونه کې الله دی جل جلاله دا چمنستان هم دقه قائم او دائم ولري ولادي خدای سره زمانور هم دغه خدمت توفیق ورکي دا چمنستان د خدای قائم او دائم اوساتلږي ټول مرګیان دوستان الله خوشاله آباد لري د دنیا او د آخرت په خوشاله د الله ټول مالا مال جل جلاله د دې مرګري مدعا د الله برابر کې امين وای تم شرامن شکر والا بیمار غیت دو کې الله عزت دې مرګري اشاره کوي سمودای الله ټول مرګري خوشاله کی یو دعا اوکے یو ما زنانه پریشن چې الله غا پریشن کې وته خیر او برکت وایي ټول ته الله خیرونو برکتونه پیخي ټول مرګي د الله دنیا او د آخرت په خوشاله باندې مالا مال کی بیت الله شریف د مدینی جانان له خدای ټول یو ځای روان کی د چا کاروباري الله دې په کاروبار کې برکت واچي د چا نشته الله دې ولور کی د چا شته خدای دې په برکت په اولاد په بچو په ټولو کې خدای ولا برکت اس کې حلال نصیب کی لا یو کم مرګي دعاګانو درخواستونه کوي کم کا شلایو تناسته غل دا ټول مرګي ماوینین خاطول دې خدای خوشاله کی پمال اولاد الله د ټولو برکتونه کی ټول د خدای سره د بیت الله شریف د مدینی جانان لبو امين او دی صاحب دم سب پروگرام د دعا وته کې الله پاک په خیر او عافیت باندې کی دی په الله ډیر خوشاله کی بیګاله کې چا سره ټیمی پیری طریقت رہبر شریعت پیر سفیر گل خادم سے مبارک مجوکی بابا جی سے اگی دربار شریف کی ماخامنا ماسوتنا پوری و پروگرامی کی لنڈ قرب و جوار کے کمرگیری پڑانگو ماجوکی کی انشاءاللہ کخیری ماخام نن او انشاءاللہ آگئی تا کوششو کے انشاءاللہ ازیری پکیو کے ماجوکی کی نگڑیگے سراخوا ظفیر گل بابا جی رحمت اللہ علیہ دار دامان بابا جی سب خلیفہ اللہ پاک دے پا قبر انوار نازل کی طول مشران دے خدای پاک درجی بلندی کی دائی دربار شریف کی پروگرام دی دسار بندی دا انشاءاللہ کوشش پکیو کے چکہ خیر ازیری پکیو کے اللہ ازم دا طول ازیری قبول کی ساسو بچی زنگ بچی اللہ طول کامیاب کی دا قرآن و دین خادمان کی منگتم دو کے چلام دا مرگا خیصل گئی پور دا قرآن کے اندی خیمہ کے دنیا گر گرتا ورزی وسلم دا خدای رضا خدای دار قید جہان گوار جنت الفردوس کے خدای اللہ بہترین مقام نصیب کی ذل کذل کے خدای پیوزیدہ کلمہ نصیب کی لا الہ